شروع په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. قدرمنو کتونکو پر پروګرام ادبي ستوري او زه ستاسو ادبي ملګری علي تنها. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ چم په چم کلي په کلي ګرځو شاعرانو او ادیبانو پسې. په دغه لړ کې نن یو ښکلی شخصیت را سره میلمه دی. یقینا چې په پښتو مین دی، پښتو په ژبه مین دی. شاهد علي شاید صاحب د دوی په ژوند به خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو، د شاعرۍ نه به یې خوندونه اخلو. شاید صاحب په پروګرام ادبي ستوري کې ته په پښتني مینه ستړي مه شي، هرکلی وایمه. مننه. کور دې ودان زما لخوا هم ډېر مینه، نیکې هیلې او احترامات. مننه. خوشحاله شي شاید صاحب د شاعرۍ په اړه درنه څو پوښتنې لرمه ضروري. دا ته شاعري مو د کله راهیسې شروع کړې ده؟ شاعري خو زما په خیال چې د بنده سره راځي او زما د اندازې مطابق چې زما سره سمه پیدا شوې ده. نو زه ډېر د شاعرۍ په رموز او په اصولو پوهېدم هم نه، شاعري مې پېژندم نه. په 12 کاله عمر کې ما شاعري شروع کړې. دغه وخت زما عمر 12 کاله او 1988 کې ما شاعري شروع کړې. سمه ده. شاید صاحب دا راته ووایه استاد پکې لرئ، زده کړه مو پکې د چا نه کړې ده؟ نو زما شاعري چې دی نو دا قدرتي ده. خدا دا چې په ادبي ټولنو کې مې ناسته ضرور کړې ده، ځکه چې څومره پوهان او څومره ادیبان دي، هنرمندان دي، زموږ مشران دي، ناغلم استادان دي ټول. سمه ده. شاهد صاحب پوښتنه نړۍ ته هم کومه په دغه ځای خواږه شعرونه راسره شریک کړئ، ملګري به هم ترې خوندونه واخلي، مونږ هم. صحیح. د غزل شعرونه دي چې اشنا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. اشنا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه، دا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. او که خپل مقام دې د زوال په نقطه نه ودروي، که خپل مقام دې د زوال په نقطه نه ودروي، د چا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی. او زه خو ستا غرونه غرونه غم د زړه په سر ځایوم، زه خو ستا غرونه غرونه غم د زړه په سر ځایوم، زما وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. ډېر ښکلی دی، ډېر ښه. د لوی ورځې لوی مقام خواهش که زړه کې لرې، د لوی ورځې لوی مقام خواهش که زړه کې لرې، نو بیا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. ډېر ښکلی دی، بیا ووایه دا شعر ډېر ښه دی. د لوی ورځې لوی مقام خواهش که زړه کې لرې، نو بیا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. د زندګۍ نه به دې وباسي وهمي بدې کړي، د زندګۍ نه به دې وباسي وهمي بدې کړي، باچا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. ډېر ښکلی دی. او یا زندګۍ ته یا دشمنۍ ته د تمامې دنیا ملا وتړه، یا دشمنۍ ته د تمامې دنیا ملا وتړه، او یا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. ډېر ښکلی دی. شاهده قد د ذهن دنګ لکه نختر وساته، شاهده قد د ذهن دنګ لکه نختر وساته، ترخوا وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروه. ډېر ښکلی دی. شاهد صاحب دا راته ووایه چې په دغه دور کې د چا نه متاثره یې، د کوم شاعر مو خوښېږي، کوم شاعر لیک زیات خوښوي تاسو؟ لیکل خو مې د ډېرو شاعرانو خوښ دي، او نوم خو زه لکه دا چې ډېر خلک دي چې د هغې شاعري زما خوښه ده، په نوو خلکو کې هم شته، او په زمونږ چې جدید کوم خلک دي په هغې کې هم شته، خو متاثر د هېچ چا نه هم نه یم، ځکه چې کله څوک د چا نه متاثر شي نو دی خپل رنګ وبیلي. خوند د هر چا نه اخلو که نه، خو اثر د هېچ چا نه م اخیستل نه دي پکار. او استادان دغه ټول خلک ګڼم، کم چې ښه غزل لیکي، کم چې ښه تخلیق کوي. سمه ده. شاهد صاحب ملګري غوږ غوږ دي په ترنم کې که مو را سره شریک کړل، خوندونه به ترې واخلو. صحیح. ترنم کې د غزل غوښتنه تاسو کوئ، زه کوشش کوم چې غزل د سره شریک کړم. یو غزل به د ترنم کې شریک کړم، نوې غزلونو کې ده چې تا ته هیڅ خبره نه ده چې زه ستا د ژوند نه لاړم، تا ته هیڅ خبره نه ده چې زه ستا د ژوند نه لاړم، غم خو ماته د جانانه د رڼا د ژوند نه لاړم، تا ته هیڅ خبره نه ده چې زه ستا د ژوند نه لاړم، ستا په سر مې بلا تور تور نظرونه په ژوند بار شو، ستا په سر مې بلا تور تور نظرونه په ژوند بار شو، نظرونه په ژوند بار شو، د الزام تورو جامو کې د حیا د ژوند نه لاړم، د الزام تورو جامو کې د حیا د ژوند نه لاړم،
بس خو خوبو کنه ماړه دومره موار خطا کېږه بس خو خوبو کنه ماړه دومره موار خطا کېږه دومره موار خطا کېږه ته بس کوې که زه دې پر اختیا د ژوند لاړم ته بس کوې که زه دې پر اختیا د ژوند لاړم غم خو ماته د جانانه د رڼا د ژوند لاړم تا ته هېڅ خبره نه ده چې زه ستا د ژوند لاړم یو غیبي اواز را خور شو نور مې ځای په ځمکه نشته یو غیبي اواز را خور شو نور مې ځای په ځمکه نشته نور مې ځای په ځمکه نشته زه سکون یم اسمان ته د هر چا د ژوند لاړم زه سکون یم اسمان ته د هر چا د ژوند لاړم سو زله مې زړه مات شو سو زله مې کوشر که سو زله مې زړه مات شو سو زله مې کوشر که سو زله مې کوشر که بیا بران شم جانانا کدی بیا د ژوند لاړم بیا بران شم جانانا کدی بیا د ژوند لاړم خدای دې هیڅوک هم د چا په بیلتون داسې غمجن نه کړي خدای دې هیڅوک هم د چا په بیلتون داسې غمجن نه کړي بیلتون داسې غمجن نه کړي لکه زه چې د شاهده په ژړا د ژوند لاړم لکه زه چې د شاهده په ژړا د ژوند لاړم غم خو ماته د جانانه د رڼا د ژوند لاړم تا ته هېڅ خبره نه ده چې زه ستا د ژوند لاړم ډیر ښکلی دی شاهد صاحب شاهد صاحب دغه زموږ د پیج مینوال نوی مینوال دی کیدای شي تاسو نه پیژني دا راته هم ووایه چې تر دې دمه مو څو کتابه چاپ شوي دي 3 کتابونه چاپ شوي دي او څلورم کتاب څلورم او پنځم انشاءالله چې دواړه تیار دي څلورم چې اوس کوم کتاب دی هغه مکس دی لکه دغه 3 کتابونو په شان نظم او غزل مکس دي او پنځم چې کوم کتاب دی هغه ټول نظمونه دي انشاءالله چې هغه پوره شي سمه ده شاهد صاحب که بل غزل مو راته وویلې نو ډېر خوند به وکړي موږ به ترې مزې واخلو یو غزل دی چې زه اکثر کوشش کوم چې چېرته نوې څه تجربه نو یو نوې غونته کې رنګ دی چې دا خو ستا د شوخې مینې رنګ 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 دا خو ستا د شوخې مینې رنګ 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 کړمه له همه دنیا په څنګ 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 سپک چې د چا سترګو کې هم زه سپک چې د چا سترګو کې هم زه ما کوه په هغه انسان ننګ 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 خدایا پښتانه مې کړې په لار 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 خدایا پښتانه مې کړې په لار 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 نه کړې چې په نه خبره جنگ 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 ژوند به ګرځوي په اوږو بار 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 ژوند به ګرځوي په اوږو بار 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 کور چې د زړګي وي د چا ړنګ 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 چا چې زاروله تا نه سر 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 چا چې زاروله تا نه سر 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 تا کړل ورته زړه او نظر تنګ 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 توی کړه د ساقي د میو جام 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 توی کړه د ساقي د میو جام 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 شنه شو د ګودر د غاړو بنګ 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 د شاهد نیولې ورته غوږ 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 د شاهد نیولې ورته غوږ 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 او رستا د زړه د رباب ټنګ 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 ډېر ښکلی دی ډېر ښه دی شاهد صاحب شاهد صاحب د پروګرام په اخره کې دغه پښتنو ته دغه مینوالو ته څه میسیج څه پیغام ورکول غواړئ پیغام خو یوه دا خبره ده چې انسانان په خپلو نظر انسانان د خپلو نظرونو نه غورځول نه دي پکار هر چاته دروند نظر پکار دی او هر چاته خپل زړه دومره لیول پکار دی څومره چې د الله تعالی دا دنیا لویه ده او دویم پیغام به دغه ورکو چې کوم ملګري دا ویډیو ګوري دا چینل ګوري نو پکار دا ده
چې دا لایک کی دا شیر کی ځکه چې په دې کې د داسې ملګرو ملګرتیا راځي چې هغه پښتانه دي، هغه د پښتو سره شریک دي او هغه په پښتو ننګ کوي، په هغه پښتو ناز کوي، ځکه چې هغه د پښتو داسې بچی دي چې پښتو په هغه نازيږي. نو کم از کم دغه خلک تاسو او نازوي وې قدروي ستزده کې خلکو ته هم ورسوي په خپل هم تزده کې. سمه ده، ډېر ښکلې. شاید صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه چې زموږ پروګرام ته مو قدر وبخو، موږ ته مو ښکلا وبخله. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. ستاسو هم کور ودان او ډېره مینه، ډېر احترامات کور مو ودان. مننه. جی قدرمنو، دغه شاهد علي شاهد صاحب د شاهد علي شاهد صاحب د ژوند خبره مو واورېده او د هغې نه مو خوندور شعرونه واورېدل. انشاءالله د یوې نوې مرکې سره به حاضرېږم. ما تر دغه د مخ خپل ورور علي تنها له ورکړې اجازت. هر چېرته چې ښاد د باد بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارمه. د لوی الله په امان.